الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجمه پا ترشوی نشست کے منگا سورة النور کی لیو او پا سورة النور کی منگا اتدرشم نمبر آیت رسیدلیو. داغین بعد اللہ سبحانہ وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم او اغا کسان چی کفر کرده عملون داغوی. اللہ سبحانہ وتعالی بوز دو قسم کافران او داغوی حال بیانی. یو آغا کافر چی پخپلم گمراه ده او بل لهم ده گمراهی دعوت ورکی، او دویم آغا چی ده خپلو گمراهانو مشرانو پا نقش قدم روان ده داغوی تقلید کی. ده دوی ده اعمالو مثال اللہ بیانی چی ده دوی ده اعمالو نگور اللہ قبلینا. والذین کفروا اعمالهم او آغا کسان چی کفر کرده عملون ده دوی کسراب بقیع پشاند پرقیدن کی شگی دی پیو میدان کی یحسبو الظمآن ماء چی گمان کی پاغی باندی تگی سڑے دوبو. سڑے روانی کنه کلنا کل پلار کی خصوصا دا غارمی پا دی ٹیم کی دی تر شگو گل وی دلیری ندی سخکاری سڑی تا جی دغی دی اوبا جی هدی کافران و اعمالهم دیسی لرین او بخ کاری تگی پی دو بو گمان کی. حتی اذا جاءه لم يجده شیئا تردی چی کل راشی آغیت ونموم آغی لرسشه اسم نی ووجد الله عنده او مومی اللہ داغی سرا فوفاه حسابا نو پورا ورکیدتا حساب دادا واللہ سریع الحساب او اللہ زر حساب کون کے دے. دا کافران پلو اتما پراتی دی چی منگم اعمال کری دی، مشرکانون پر اتما پراتی چی منگم اعمال کری. مثال داغ سڑی دے چی دا غلری نوتا اوبخ کاری چی خوالا ورشی بیسنے قیامت پرو چی اللہ تا مخامق شی بیا بسنی. دا مثال امام ابن کثیر رحمه اللہ وی چی دا ولنی مثال دا آغا کافرانو دے چی آغا مشران دی پخپلم پا کفر او گمراہی کی پراتری و نور علم دعوت ورکی. دویم مثال وز دا آغا کشرانو دے چی آغا دا مشرانو پا نقش قدم روان دی. او کظلمات فی بحر اللجی یا مثال دا دوی پشاندت یرو دے پا دریاب جورکی یغشاه موج چی پٹکڑی یغیل رچپی من فوقی موج دا پاس داغین بل چپی من فوقی سحاب دا پاس داغی وریزی. جور دریاب تو گورا بیا پاگیل پاس یغشاه موج چپا دا من فوقی موج دا پاس بل چپا دا من فوقی سحاب بیا وریزی دی. سمت یارده ظلمات بعضها فوق بعض تیری دی باز دا پاس دا بازونا باز تیری و بازو دا پاس دی. اللہ وی دا دوی پا عقیده کی امتیاره دا پا عمل کی امتیاره دا پا نظریه کی امتیاره دا هر سکی دوی تیاره دا انجامیم دا غده چی تیارو تا بزی. اذا اخرج يده لم يكد يراها ارکل چی رو باسی لاس قبل نجدی ند چیوینی اغی لرا دومتیاره دا. ومن لم يجعل الله له نورا او آغا سوک چی ونگرزی اللہ غلرنا فما له من نور ننشتی غلر ایسرنا چی اللہ رنا نورکی کنا نو سوک نی چی غلر رنا ورکی چی اللہ ہدایت نورکی نو بے سوک نیشی چی ہدایت ورکی. او دا اللہ دا قدرت دا توحید دا علم دلیلون بیانیگی چی سوچ پکی انسان لپکار دے. ألم تر أن الله يسبح له
ایا نګوري ته یقینا الله تسبیح وی هغه لره من فی السماوات والارض هغه څوک چې په اسمانونو کې او ځمکه کې دي والطیر صافات او مارغان خورونکي د وزرو کل قد علم صلاته وتسبیحه دا ټول پیژني الله مونځ د هغه او تسبیح ویل د هغه الله پوهه دی په دوی باندې چې دوی څنګه عبادت کوي څنګه تسبیح وایي دغه چې هر شی ووایي که نه نو د هر شي په تسبیح باندې خو بیا الله پوهېږي یا حدیث ترجمه کیدی شي کل قد علم صلاته وتسبیحه هر یو پیژني مونځ خپل او تسبیح ویل خپل هر یو ته الله خپله طریقه ښوولې ده مارغان به څنګه د الله پاکي بیانوي الله وایي هغوی ته خپله طریقه معلومه ده د نور څاروي هغوی ته خپله طریقه انسانان خپله طریقه پیریان خپله طریقه والله علیم بما یفعلون او الله پوه دی په هغه کارونو چې دوی کوي ولله ملک السماوات والارض او د الله په اختیار کې د باچایي د اسمانونو او د ځمکې والى الله المصیر او خاص الله ته ورګرځېدل دي الم تر ان الله یزجي سحابا ایا ته نه ګورې چې بېشک الله شړي وریځي رواني کې وریځي یا چلی وریځي ثم یؤلف بینه بیا یو زیوالی راولي په منځ د هغې کې ثم یجعله رکاما بیا وګرځي هغې لره لاندې باندې د وریځې ټولې راجمع کړي فترى الودق یخرج من خلاله نو اینې به ته غټ څاڅکي د باران چې راوځي به د منځ د هغې نه غټ څاڅکي د باران تی بیا الله راووری وینزل من السماء او راوری الله د اسمان د طرف نه من جبال فیها من برد د وریځو نه چې په شان د غرونو دي په هغې کې ګلی الله راوری د اسمان نه من جبال د وریځو نه چې په شان د غرونو دي په هغې کې څه من برد ګلی دلته اوس دا خبره یاده ساتئ چې من برد دا مفعول غیر صریحي دی دپاره د ینزلو یا دویمه معنی ده چې دا من جبال مفعول دی د ینزلو یعنی الله راوړي الله راوری د اسمان نه غرونه چې په هغې کې ګلی یعنی د ګلی غرونه راوری یو معنی دا ده یا مطلب دا دی چې نازلی د اسمان نه د وریځو نه چې په شان د غرونو دي چې په هغې کې ګلی دا واضحه ده دا هم واضحه ده چې الله سبحانه وتعالی نازلی د اسمان نه د وریځو نه هغه وریځو نه چې په شان د غرونو دي او په هغې کې دننه ګلیږي ګلی الله راوری فیصیب به من یشاء نو ورسې هغه چاته چې وغواړي ويصرفه عن من يشاء او اړی هغه د هغه چا نه چې ویې غواړي یکاد سنا برقه یذهب بالابصار نږدې دی چمک د برېښنا د دې چې بوځي نظرونه داسې تکه سپینه ګلیږي پړقېږي سمه الله وی نږدې دی چې د چمک برېښنا هغه چمک د خلکو د نظرونه بوځي یقلب الله اللیل والنهار اړی راړی الله شپه ورځ ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار یقینا په دې کې خامخا عبرت دی دپاره د عقلونو والو والله خلق کل دابة من ماء او الله پیدا کړی دی هر حیوان د اوبو نه فمنهم من یمشي علی بطنه نو بعض د دوی نه هغه دي چې ګرځي په خېټه باندې ومنهم من یمشي علی رجلین او بعض د دوی نه هغه دي چې ګرځي په دوو خپو ومنهم من یمشي علی اربع او بعض د دوی نه هغه دي چې ګرځي په څلورو خپو باندې یخلق الله ما یشاء پیدا کوي الله چې څه وغواړي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر شي باندې پوره قدرت لرونکی دی
لقد انزلنا آيات مبينات یقینا نازل کړي دي موږ آیتونه وضاحت کوونکي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم او الله هدایت کوي چاته چې وغواړي لارې نیغې ته. په دې آیتونو کې د روانه آیتونو کې د 50 نمبر آیت پورې به الله د منافقانو بد صفات بیانوي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا او وی دوی ایمان راوړی دی موږ په الله او په رسول او تابعداري کوو موږ. ثم يتولى فريق منهم بیا اوړي یو ډله د دوی نه من بعد ذلك رست ددينا وما أولئك بالمؤمنين او ندي دغسان مؤمنان فخلقوا دادي آمنا بالله وبالرسول واطعنا بالله ایمان دي پیغمبر ایمان دي هر خبر منو الله بیام یو ډله دوی کې دي سشتي چې مخ واړي او منینا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله او کله چې راوبللی شي دوی الله ته او رسول د هغه ته لیحکم بینهم دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې. کله چې دوی کې څه اختلاف راشي جګړه راشي څه خبره کې او دعوت ورته ورکړی شي چې راشه فیصله به په قرآن باندې وکړو فیصله به په پیغمبر باندې وکړو. اذا فریق منهم معرضون دغه وخت یو ډله د دوی نه مخ ګرځوي. دا څنګه ایمان دی چې تاسو مخ د الله او د الله د پیغمبر نه اړوئ؟ خو منافقت دی که مؤمن خو د الله فیصلې ته او د پیغمبر فیصلې ته ډېر خوشحالي. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين او کچرته یې دوی لره حق راځي هغې ته په داسې حال کې چې زر قبلونکي. کچرته په دې فیصله کې د الله په دې فیصله کې او د پیغمبر په دې فیصله کې دوی ته فایده میلاویږي نو الله بیا ډېر زر راځي. باستی که نن سبا هم داسې منافقان شته چې یو څوک دوی په شریعت فیصله کوو نو شریعت هله خوښي چې د ده په حق کې فیصله وشي او که داسې نه کېږي نو بیا شریعت مریت ته له بیا نه مني. یو وخت یو کس راغلی و څه مسله یې چا سره راغلی وه نو د دې نه مخکې چې هغه نیټه راشي د هغوی د جرګې او د فیصلې هغه مخکې راغی. لکه ته ولې مخکې راغی څه کې؟ وایي زه دا معلومومه چې په دې کې به زما حق رسي او که نه که حق مې رسي نو بیا خو صحیح ده راځمه که حق مې نه رسي نو بیا نه راځمه. مطلب دا که د شریعت کې زمونږ څه فایده وي خو ډېره ښه ده که فایده پکې نه وي نو بیا یې دله نه منو والعیاذ بالله. دا د مشرکانو حال دی. اصل وجه دا ده افي قلوبهم مرض ایا په زړونو د دوی کې بیماري ده ام ارتابوا یا دوی شکیان دي ام یخافون ان یحیف الله علیهم ورسوله یا یریږي د دې نه چې ظلم به وکړي الله په دوی باندې او رسول د هغه. دریو کې یوه ده یا خو بیماري ده دوی کې زړونو کې بیماري ده یا دوی په شک کې دي. یو څوک چې په شک کې نه هغه د الله او د الله د پیغمبر خبرې نه مني یا دوی دې نه یریږي چې یاره که موږ الله ته واپس شو یا پیغمبر ته نو هغه به په موږ ظلم وکړي. دومره لوی ظالمان دي. نو الله په خپلو فیصلو کې کله ظلم کوي او نه پیغمبر ظلم کوي. بل اولئک هم الظالمون بلکې دغه کسان هم دوی ظالمان دي. واوره شان د مؤمنانو انما كان قول المؤمنین یقینا د وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې راوبللی شي الله او رسول د هغه ته لیحکم بینهم دې دپاره چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ان یقولوا سمعنا واطعنا دا د چې وایي دوی واورېده موږ او تابعداري کوو موږ. دا د مؤمن شان دی. دا د هغه وینی الله او د الله د رسول خبر راشي که نه وایي واورېده موږ او تابعداري عمل هم شروع کړو. دا نه وایي چې څنګه ولې او چونچې زموږ ملک او ستاسو ملک او زموږ مذهب او ستاسو مذهب نه نه. واولئک هم المفلحون او دغه کسان دوی کامیاب دي. ومن یطع الله ورسوله او هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول د هغه ویخشى الله ویتقه او یریږي د الله نه په تېر شوي ګناهونو او یریږي د هغه الله نه په راتلونکو ګناهونو کې فاولئک هم الفائزون نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي. منافقانو به قسمونه خوړو
د خپل ځان د ثابتولو لپاره چې موږ رښتیني یو. واقسموا بالله جهد ايمانهم او قسمونه کوي دوی په الله باندې مضبوط قسمونه خپل. لئن امرتهم ليخرجن کته حکم وکي دوی ته نو خامخا دوی به وځي جهاد له به ضرور ځي. قل ته ورته ووایه لا تقسموا قسمونه مه خورئ طاعة معروفه تابعداري ستاسو خو معلومه ده ستاسو خبرې معلومې دي حال معلوم دی نو سله به درو قسمونه خورئ الله خبر دی که نه. ان الله خبیر بما تعملون یقینا الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وایه تابعداري کوئ د الله او تابعداري کوئ د رسول. فان تولوا نو که تاسو مخ واوړئ که تاسو واوړېدئ یا واوړېدو دوی یعنی که تاسو یا دوی واوړېدل کار څوک واوړي فانما علیه ما حمل نو یقینا په هغه باندې هغه شی دی چې په هغه بار کړی شوی دی. وعلیکم ما حملتم او په تاسو باندې هغه څه دي چې په تاسو بار کړی شوي دي. مطلب د دې څه شو وی که تاسو یې منئ که نه منئ که تاسو واوړئ که دوی واوړي منافقان مشرکان هر څوک چې مخ اړئ پیغمبر باندې هغه څه لازم دي چې په هغه باندې بار کړی شوي دي او هغه د دعوت دی. په تاسو باندې څه بار کړی شوي دي په دې باندې عمل د هغې تپوس به تاسو نه کېږي. پیغمبر نه تپوس د دعوت کېږي بس هغه خپل دعوت کې تاسو نه به بیا د تپوس الله کوي چې ولې پې عمل نه دی کړی ولې نه ده منلی ولې مخ اړولی. وان تطیعوه تهتدو او که تابعداري وکئ تاسو د دغه پیغمبر نو په هدایت به شئ. هدایت صرف د پیغمبر په تابعدارۍ کې دی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نشتی په پیغمبر باندې مگر رسول دی ښکاره. اوس الله سبحانه وتعالی په دې ایتونو کې دا خبره بیانوي هغه کسان به بیانوي چې کومو سره الله لوظ کړی دی چې دوی ته په ځمکه کې خلافت ورکوي دوی له به مشرتیا ورکوي. نو د خلافت راتلو شرطونه به بیانېږي بیا چې خلافت میلاو شي د هغې د باقي پاتې کېدو اسباب به الله بیانوي بیا د خلافت د ځایله کېدو وجوهات به هم بیانېږي. وعد الله الذین آمنوا منکم وعده کړي د الله دا کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک لیستخلفنهم فی الارض خامخا خلافت به ورکوي دوی ته په ځمکه کې کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه چې خلافت ورکړی و هغه کسانو ته چې د دوی نه مخکې وو. دوی معنی دی کې دا ده چې خامخا الله به دوی مشران کوي لکه څنګه چې مشران کړي وو هغه کسان چې د دوی نه مخکې وو. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خامخا مضبوط بکی دوی لرا دین د دوی هغه چې غوره کړی دی د دوی دپاره. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدلی به دوی لرا وروستو د یرې د دوی نه امن لرا. دا د الله وعده ده چې په چا کې د اوچت صفاتي ایمان راوړی توحید باندې مضبوطي د پیغمبر په لار مضبوطي الله به له په ځمکه کې مشرتیا ورکوي. وګورئ که نه د خلفای راشدینو زمانه وګورئ معاویه رضی الله عنه حسن رضی الله عنه او بیا داسې راځه چې کوم نیکان مشران دي الله له مشرتیا ورکړې. یعبدونني لا یشرکون بی شیئا په داسې حال کې چې بندګي به کوي زما شریکان به نه جوړوي ما سره هیڅ شی. دا د خلافت د باقي پاتې کېدو شرط یو دا دی چې الله وله مشرتیا ورکړي او دوی صرف د الله بندګي کوله نو بیا به مشرتیا پاتې. شرک چې د الله سره نه کوي نو بیا به پاتې او که شرک یې شروع کړو بیا به الله دوی نه د مشرتیا واخلي. ومن کفر بعد ذلک
او چا چې کفر وکړو وروستو د دې نه فاولئک هم الفاسقون نو دغه کسان هم دوی نافرمانه دي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندي کوئ د مانځه او ورکوئ زکات واطیعوا الرسول او تابعداري کوئ د رسول لعلکم ترحمون دې دپاره چې رحم وکړی شي به تاسو دې خبرې ته به کوم اشاره ده که څوک وایي چې زموږ دا مشرتیا پاتې شي نو په دې خبرو د اعمال کې دا کوم چې ذکر شو اوس الله پیغمبر ته وایي دا ګمان مه کوه چې کافران زیات دي یا زور ورسره ډېر دی دوی په مسلمانانو باندې به زورور شي نه نه لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ګمان مه کوه په هغه کسانو چې کفر یې کړی دی عاجزه کوونکي الله لره په ځمکه کې دوی څه په الله څه زورور خو نه دي ومأواهم النار او زید دوی اور دی ولبئس المصیر او خامخا بد زید ورګرځېدو دی اوس بیا د پردې بعض احکام به بیاني الله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم اجازت دی وغواړي ستاسو نه هغه کسان چې مالکان دي ښی لاسونه ستاسو والذین لم یبلغوا الحلم منکم او هغه کسان چې نه دي رسېدلي بلوغ ته ستاسو نه 3 مرات 3 وخته ادب دا دی دلته چې کوم بیان کو الله وینځي او غلامان او نابالغ هلکان او جنکۍ په دوی باندې خو اجازت لازم نه دی که نه خو 3 وختونو کې به دوی هم اجازت غواړي عام چې کوم خلک دي چې هغه نه ماشومانان دي او نه هغه مریض دی نه وینځي د هغو خو به هر وخت اجازت غواړي هر چې دا دي نو الله وایي دوی به هم 3 وختونو کې اجازت غواړي کوم وختونه دي من قبل صلاة الفجر مخکې د مانځه د سحر نه وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة او په کوم وخت چې کېدی تاسو جامې خپلې د غرمې په وخت کې کله چې دمه کوئ ومن بعد صلاة العشاء او وروستو د مونځ د ماسخوتن نه د 3 وخته دي 3 عورات لكم دا 3 وختونه د پردې ستاسو دي لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن نشتی په تاسو باندې او نه په دوی باندې ګناه وروستو د دې وختونو نه بیا هېڅ خبره نه د دې وختونو علاوه بغیر اجازت هم دوی درتلی شي طوافون علیکم بعضکم علی بعض ډېر تلونکي راتلونکي دي په تاسو باندې بعضې ستاسو په بعضو باندې و ډېر تلونکي راتلونکي د هر وخت پابندي لګول په دوی ګرانه ده دغه 3 وخته د اجازت غواړي او د هغې نه علاوه څه حرج نشتي كذلك يبين الله لكم الآيات دغه شان بیاني الله تاسو ته احکام خپل والله علیم حکیم والله پوهه حکمت والده وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم او کله چې ورسیږي ماشومانان ستاسو نه بلوغ ته ماشومانان چې کله زلمي شي فلیستأذنوا نو اجازت غواړي هر وخت کما استأذن الذین من قبلهم لکه څنګه چې اجازت غوښتلی وه هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو یعنې کوم چې مشران دي دوی به هم اوس د مشرانو په شان اجازت غواړي كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بياني الله تاسو تخبل أحكام والله عليم حكيم أو الله بوها حكمة والده والقواعد من النساء أو ناستي بوريغاني دزنانونا وزبلا مسألة بياني كم زنانه چې بوريغاني دي د نکاح امید نشتی او نه څوک د هغوی سره د نکاح خواهش لري الله وایي که دوی د زیاتي جامې لري کي یعنې بورقه شوه بل څه شی چې په کپړو له پاسې اچوي د ستر دپاره که دغه لري کي څه خبره نه ده شرط به پکې دی چې ډول به نه ښکاره کوي هم که استعمال یې کي نو بیا خو ډېر خلک اوس یو بوډۍ ده زنانه ده نقاب نه استعمالوي هېڅ خبره نه ده
خو که استعمال یې کړي ډېره غوره ده. ناستې بوډۍ ناستې کورونو کې کمزوري شوي دي، نه پکې د چا د چا ورته نه زړه کېږي او نه د دوی چا ته زړه کېږي. سړي ته جوړ شوي دي سړي. اللاتي لا يرجون نکاحا، هغه چې امید نه لري د نکاح. فلیس علیهن جناح، نو نشتی په دوی باندې ګناه چې کیدي ان یضعن ثیابهن، چې کیدي زیاتي جامې خپلې، غیر متبرجات بزینه، نه به یې ښکاره کوونکي ډول لره، دا پکې شرط دی. وان یستعففن خیر لهن، او چې ځان پاک ساتي دوی نو ډېره غوره د دوی دپاره. والله سمیع علیم، او الله اورېدونکی پوهه دی. در روان آیت شان نزول دا دی، صحابه کرامو به ډېر زیات احتیاط کو، ډېر زیات. نو کله چې به هغوی شریک خوراک کو یا د بیت المال مال به شریک خوړو، نو یریدو به چې یاره موږ که د بیمارانو حق وخوړو یا د معذورو الله به رانته پوس کوي. یا یو قول دا دی چې صحابه کرام به کله جهاد له لاړو که نه، نو د خپل کور چابیانې به یې هغه معذورو ملګرو له ورکړې چې کومو باندې ګناه نه وه، جهاد پرېښودو کې هغوی ته ګناه نه وه، مدینه کې به پاتې شو، نو دې صحابه کرامو به هغوی له د خپل کور هغه چابیانې ورکړې. او ویزې هلته ځي خوراک څښاک کوئ، نو ستاسو کور دی، ملګري یاست، په ارام اوسېږئ. هغوی په زړه کې شک پیدا شو چې یاره دا کار به جایز وي او که نه. موږ د دوی د کورونو ته راځو، دا خوراکونه پکې کوو، چې دا به روایي که نه به یې الله ایت نازل کو. لیس علی الاعمى حرج، نشتی پړون باندې ګناه، ولا علی الاعرج حرج، او نه په ګوډ باندې ګناه، ولا علی المریض حرج، او نه په مریض باندې ګناه، ولا علی انفسکم، او نه په ځانونو ستاسو باندې، ان تأکلوا من بیوتکم، چې خوراک کوئ د کورونو خپلونه، او بیوت آبائکم، یا د کورونو د پلارانو ستاسو سونه. یو سړی دی د پلار نه جدا اوسېږي، د پلار کور ته لاړ، هلته خوراک کوي، الله وایي څه خبره نه ده. او بیوت امهاتکم، یا د کورونو د میاندو ستاسو نه. یو سړی د مورې بل خاوند ته واده شوي ده او دی هلته لاړ خوراک کوي، الله وایي څه خبره نه ده. او بیوت اخوانکم، یا د کورونو د ورونو ستاسو. او بیوت اخواتکم، یا د کورونو د خویندو ستاسو نه. او بیوت اعمامکم، یا د کورونو د ترونو ستاسو نه. او بیوت عماتکم، یا د کورونو د تروریانو ستاسو نه. او بیوت اخوالکم، یا د کورونو د ماماګانو ستاسو نه. او بیوت خالاتکم، یا د کورونو د ماسیګانو ستاسو نه. او ما ملکتم مفاتحه، یا د هغه کورونو نه چې مالک یې تاسو د چې مالکان یې تاسو د چابیانو د هغې. او صدیقکم، یا د دوستانو ستاسو نه. الله هېڅ خبره نه ده. لیس علیکم جناح، نشتی په تاسو باندې ګناه، ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، چې خوراک کوئ په یو ځای یا جدا جدا ده. یو شان نزول دا هم دی، په هغه وخت کې دا کوم چې ړانده او بیمارانو په زړه کې دا خبر راغلی چې یاره موږ د روغو سره کینو، پاسو خوراک کوو، نو کیدای شي چې دوی به زموږ نه تنګېږي، زموږ نه به نفرت کوي، موږ بیماران یو یا ړانده یو یا ګوډ یو کاڼه هر څه چې نو دوی سره به دا خوراک جایز یي او که نه به یې الله جایز دی، په یو ځای خورئ که جدا جدا یې خورئ. فاذا دخلتم بیوتا، نو کله چې داخلیږئ تاسو کورونو ته. بیان شو که نه چې د پلاني کور ته لاړ شه خوراک وکړه، د پلاني هسې خبره نه. اوس یو ادب یې زده کړه، ته خو ځې کور ته، خو چې کله ورننوځئ کورونو ته، فسلموا علی انفسکم، نو سلام وکئ په اوسېدونکو د هغې باندې. تحیة من عند الله، تحفه ده د طرف د الله نه. الله آدم علیه السلام ته ښولی وه دا که نه، مبارکه، برکتون والا. د دې دلاسې په کور کې برکت راځي، په دې انسان کې الله برکت اچوي. طیبه، زړه خوشحالونکي، مزیدار شی را سلام. په دې سره د زړونو هغه محبت ډېرېږي، کینه وځي د زړونو نه.
كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بياني الله تاسو تقبل حكمنا لعلكم تعقلون دي د پاره چې د عقل نه کار واخلئ. بل ادب دا دی زده کوي چې کله د مشورې کار رواني او ملګري پکې ټول راجمع شوي نو د دې مجلس نه به د امیر د اجازت نه بغیر نه وځي. انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين آمنوا بالله ورسوله هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی په الله او په رسول د هغه واذا كانوا معه على امر جامع او کله چې دوی د هغه سره په یو کار راجمع کوونکي باندې لم يذهبوا حتى يستأذنوا نو نه ځي دوی د هغه نه تر دې پورې چې اجازت ترې نه وغواړي. دا ادب دی اوچت ادب دی په مؤمنانو کې چې د مجلس نه د هغه وخته پورې نه وځي چې څو پورې اجازت نه غوښتلی. رد په منافقانو دی، منافقان به پټ پټ د دې مجلس نه تښتېدو. او مؤمن شان دا دی چې دی نه وځي داسې مجلس نه، که وځي نو د پیغمبر نه به اجازت غواړي. علما دلته دا خبره بیانوي او مفسرین چې دا حکم د ټولو مشرانو دپاره دی. لکه اوس علمي مجلس کې ناست دی او عالم سره د دې مجلس نه ته ورته غواړې د دغه مشر نه کوم چې په دې مجلس کې دی عالم د هغه نه به تپوس کوې. عام مجلس کې ناست چا کره میلمه شوی د دې کور نه به د هغه وخته پورې نه وځي چې څو پورې تا دغه ته ویلي نه کوربه ته. بعض ځوانان څه چل کوي کوربه غریب دننه ورشي اوبه څکولی یا بل څه چل کوي چې راشي فلانې او فلانې نشي څه شو یاره به هغه وایي چې ناوخته دی موږ لاړو. دا طریقه غلطه ده. ته به اجازت واخلې د کوربه نه چې زه ځمه. نو دا ادب دی د مجلس. هر مجلس نه چې وځې هلته چې کوم مشراني هغوی ته به ووایې که ستاسو اجازت یې زه ځمه. ان الذين يستأذنونك یقینا کسان چې اجازت غواړي ستانه اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله دا کسان دي چې ایمان لري په الله باندې او په رسول د هغه باندې. فاذا استأذنوک لبعض شأنهم نو هر کله چې اجازت غواړي دوی ستانه د پاره د بعضې کار خپل فاذن لمن شئت منهم نو اجازت ورکه هغه چاته چې غواړي ته نو اجازت ورکه هغه چاته چې غواړي ته د دوی نه ستا مرضي ده که چاله اجازت ورکې بیا به کې ورکه. واستغفر لهم الله او بخانه غواړه دوی لره د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی رحم کوونکی دی. الله وی که بخانه الله وی که اجازت چاله ورکې ورکه بیا وله بخانه هم غواړه. علماوی دې کې اشاره دې ته چې صحیح ده یو سړی اجازت غوښتی چې د صحابه کرام د اجازت وغواړي مجلس نه دې وځي غوره دا دی چې نه وځي. ځکه وایي که نه وایي چې وځي بخانه وله وغواړه. یعنې غوره دا چې د پیغمبر په مجلس کې ناست د اخره پورې چې کله مجلس ختم شي بیا دې ځي. اوس الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته بل ادب ښیي هغه ده وایي د دې پیغمبر به ادب کوئ د ده به احترام کوئ د ده خبره دعا ده به سپکه نه ګڼئ. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی بلنه د پیغمبر په منځ خپل کې که دعاء بعضکم بعضا په شان د بلنې د بعضې ستاسو بعضو لره. دلته درې معنی کوي. یو ده د پیغمبر اواز مه ګڼئ داسې لکه تاسو چې یو بل ته کوئ. مطلب دا شو د پیغمبر حدیث خو بې ځان دی نو د امتي د اقوالو سره مه برابره وه. دا خبره ځان ده. دویمه معنی دا ده تاسو چې پیغمبر ته آواز کوئ نو داسې آواز ورته مه کوئ لکه څنګه چې یو بل ته نومونه اخلئ. پیغمبر دی د هغه به ادب کې د هغه به احترام کې. دریم پیغمبر چې دعاګانې وغواړي نو دا داسې مه ګڼئ لکه عام مسلمان چې دعا وغواړي. ځکه چې د پیغمبر دعاګانې خو الله نه ضایع کوي هو لازم قبلی. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقینا پیژني الله کسان چې پټ وځي ستاسو د مجلس نه ځان پټوي. الله یا منافقان ماته معلوم دی کوم چې پټ پټ وځي.
هدې کې دې ته م اشاره ده چې د دې پیغمبر دعاګانې ګورې عامې دعاګانې نه دي د مجلسونو نه پټ مه وځئ چې وځئ هغه ته وایي ما لپاره دعا وکړه بیا ځئ دعا ته ځان له وغواړه دعاګانې د هغه قبلېږي اوس ګوره په دې آیت په دې اختتام کې الله سخته زورنه او یره ورکوي هغه کسانو ته چې د دې پیغمبر د خبرو خلاف ورزي کوي او دې کې یره د هر هغه چا دپاره چې د پیغمبر حدیث ورته پیش شي او د خپلې خبرې شروع کړي او رای او قیاس او مذهب او امام او ملا او کتاب دا خبرې کوي وادي وري فليحذر الذين يخالفون عن امره بس ودیریږي هغه کسان چې خلاف کوي د طریقې د نبي نه ان تصيبهم فتنه چې وبرسیږي دوی ته فتنه او يصيبهم عذاب أليم یا به ورسیږي دوی ته عذاب دردناک الله به فتنه راولي ها فتنه څه ده بعضو علما ویلي مطلب چې دی به کافر شي په آخره کې زنکدن په وخت کې به دی د دنیا نه کافر لاړ شي څوک چې د پیغمبر خلاف کوي یا به منافق شي یا به بدعت کې واقع شي یا دا چې الله به زړه سخت کړي نو دیندارۍ طرف ته به یې زړه نه راوړي بیا داسې به الله د دین نه لرې کړي الا ان لله ما في السماوات والارض خبر شي یقینا د الله دپاره اختیار د هغه څه دی چې په اسمانونو او ځمکه کې دي قد يعلم ما انتم عليه یقینا پوهیږي الله په هغه حال چې تاسو په هغې باندې الله په هر څه پوهوي صورت په آخره کې ولې داسې وایي وجه دا ده دې صورت کې که تاسو خیال کړئ ډېر زیات احکام بیان شو ډېر زیات احکام الله اوس په آخره کې وایي احکام خو بیان شو او ما ته پته دی چې څوک پې عمل کوي او څوک نه کوي ټول الله ما ته پته ځکه یې ووایي ویوم یرجعون الیه او په کومه ورځ چې واپس به کړی شي دوی هغه الله ته فینبئهم بما عملو نو خبر به ورکړي دوی ته په هغه عملونو چې دوی کړي دي والله بکل شیء علیم او الله په هر شي باندې پوهه دی سورة الفرقان دا مکی صورت دی واو یا ایتونه دي په دې کې شپږ په دې کې رکوګانې دي غټه موضوع په دې صورت کې توحید بیان شوی دی د نبوت موضوع او دا چې دوباره ژوند بیاشتي دغه شان الله په دې کې زجر او رټنه ورکړې ده هغه چاته چې د الله د ایتونو نه مخ اړوي بسم الله الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده برکت ورکون کې دی هغه ذات چې نازل کړی دی قرآن په بنده خپل باندې فرقان د قرآن ته وایي یعنی حق او د باطل په منځ کې فرق راولي تبارک برکتونو والا دی هغه الله ټول برکات د هغه سره دي چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې قرآن ګوره د پیغمبر که ډېر اوچت شي خو د الله بنده دی الله ته به نه رسي ولې پې نازل کړی دی لیکون للعالمین نذیرا دې دپاره چې شي مخلوقاتو لره یره ورکوونکی چې دا خلک ویري د الله نه د الله د عذاب نه هغه الله الذي له ملک السماوات والارض هغه ذات دی چې هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده ولم یتخذ ولدا او نه دی نیولی بچې ولم یکن له شریک فی الملک او نشتی هغه لره هیڅ برخدار په باچاهۍ کې وخلق كل شیء فقدره تقدیرا او پیدا کړی دی هر شی نو اندازې کړی دی په خاص اندازې سره دا عظیم رب دی ګوره نه ورسره څوک شریک شتي باچایي کې نه بچی شتي باچایي ټوله د هغه ده هر شی په یو اندازې سره پیدا کړی بیا هم دا مشرکان نور معبودان د الله سره جوړوي نو ځکه الله په هغوی رد کوي واتخذوا من دونه آلهه او نیولی دی دوی سوا د الله نه نور معبودان لا یخلقون شیئا چې نشي پیدا کولی هغوی څه شی وهم یخلقون او هغوی پیدا کړی شوي دي په خپله مخلوقان دي
عقل کار نه کوي د دې مشرکانو کې نه چې دا قرآن څوک ووایي او په سوچ او په تدبر سره نو توحید دا مسله به ورته ډېره ښه واضحه شي. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري د ځانونو خپلو دپاره د هیڅ نقصان او نه د فایدې. ولا يملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا او اختیار نه لري د مرګ او نه د ژوند او نه د دوباره پورته کولو. نو بیا څه کوي دوی باندې چې الله سره شریکان کړي دي. د توحید د اثبات نه بعد به اوس الله په هغه مشرکانو باندې رد کوي چې د قرآن نه مني او د پیغمبر ته دروغجن وایي. وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړی دی ان هذا الا افك افترا نه دی دا قرآن مگر دروغ دی چې د ځان نه جوړ کړي دي. واعانه عليه قوم آخرون او مرسته کړي دی د سره په دې باندې قوم نور خلکو نور قومونو نور خلکو د سره مرسته کړي دی. خو امیر مکی والا ته پته وکړي دی خو امیر نو دله لیکل نه ورځي کله به وي دا یو نصرانی دی هغه د سره ناست او کله به وي دا یو یهودی دی. الغرض وي دا چې دا د ځان نه دروغ جوړ شوي د قرآن د الله له طرف نه نه دی او د سره پکې نورو خلکو مرسته کړې ده. فقد جاءوا ظلما وزورا نو یقینا راتګ کو دوی ظلم او دروغ ته دروغ مو لوی ظلم کو چې د الله کلام ته دروغ وي. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها او وی دوی دا قرآن قصې د پوخانو خلکو دي چې لیکلي دي د پیغمبر په بلچه. فهي تملى عليه بكرة واصيلا نو دا لوستلی کېږي په ده باندې سبا او بېګا. دا دروغ قصې دي د تیر شوي زمانې قصې دي. دا محمد صلی الله علیه وسلم سبا او بېګا د څه خلکو په مرسته باندې لیکي او بیا ولې د قرآن نوم ورکوي او بیانوي. مفسرین دا خبره لیکي چې دا خبره به اکثر دی مشرکانو کې نضر ابن حارث ډېره کوله. الله په هغوی باندې رد کوي چې نه ظالمانو دا خو هغه ذات نازل کړی دی. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض ويا نازل کړی دی دا قرآن هغه ذات چې پوهیږي په پټو رازونو په اسمانونو او ځمکه کې. انه کان غفورا رحیما یقینا الله دی بخونکې رحم کوونکې. وقالو بل اعتراض د هغوی دا و چې ولې دا پیغمبر خوراک کوي او څښاک کوي بازارونو کې ګرځي که دی په رښتیا پیغمبر و دی به زموږ په شان نه وی. وقالوا ما لهذا الرسول او وی دوی څه وجه د دې رسول لره یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق چې کوي خوراک او ګرځي په بازارونو کې. لولا انزل الیه ملک ولی نشي نازلې دی دته ملائک فیکون معه نذیرا چې شي د ده سره یره ورکوونکی. په ملائکو کې یو ملک راشي که نه که دی په رښتیا پیغمبري په ملائکو کې یو ملک تی راشي او هغه دې خلکو ته ووایي چې او د ده خبره ومنئ. او یلقا الیه کنز یا غزار کړی شي دته خزانه. او تکون له جنة یأکل منها یا دې شي د لره باغ چې خوراکو کې د هغې نه. که دی په رښتیا پیغمبر و دی و مالداره وی د سره به خزانې وی د سره به غټې غټې بنګلې وی نو دی خو ځان له خوار ګرځي او دی خو ځان له غریب دی. دا د مشرکانو یو ذهن جوړ شوی چې څوک هم که دینداره وي نو دی به ډېر مالدار وي الله به له هر څه ورکوي. بلکې لوی ظلم دې ته وګوره. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا او وی ظالمان تابعداري نه کوئ تاسو مګر د دې سړي چې جادو پې شوی دی په ده باندې وایي چا جادو کړی. بعض کم علم خلک دې نه دا دلیل نیسي چې جادو اثر موږ نه منو او که موږ ومنو بیا خو د مشرکانو خبره برابر ده پیغمبر باندې جادو شوی. نو دا خبره یاد ساتئ کوم حدیث کې چې راغلی چې پیغمبر باندې جادو شوی دی هغه صحیح سند والا حدیث دی او هغه مدني دور کې دا د مکي دور خبرې دي.
مشرکانو په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي په ده جادو شوی دی او دوی خو وایي چې په ده داسې جادو شوی دی چې ګډې وډې وایي حالانکه هغه جادو داسې نه و کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مدینه کې شوی و د یهودو د طرف نه هغه داسې نه و چې د پیغمبر په وحي کې نقصان راغلی و خو بس دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې سوچ کوو چې دا کار ما کړی دی او به کړی نه و یا یو ښځې سره به میلاو شوی بیا به تېر شو یا د ښځو نه بند کړی شوی د هغه په عقل یې اثر نه و کړی نو د قرآن او د حدیث نصوص به د عقل په رڼا کې نه رد کوو چې عقل یې نه مني انظر كيف ضربوا لك الأمثال وګوره څنګه بیانوي تا لره بد صفتونه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نو ګمراه شو دوی بس طاقت نه لري د نیغې لارې خود به ګمراه کیږي چې د هدایت په چینه باندې ګزار وکړو د هدایت چینه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې په هغه باندې ګزار وکړو په هغه باندې بدنامه ولګوله الله وینو دی به ګمراه کیږي نه څه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك برکتون والد هغه ذات که وغواړي هغه به وګرځي تا لره غوره د دغې نه جنات تجري من تحتها الأنهار چې بهیږي به لاندې د هغې جنتونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې ويجعل لك قصورا وبګرځي تا لره بنګلې الله کولی شي دا هر څه خو د الله په هر کار کې حکمت دی او که وکړي الله نو وریدو به ومني څه به هم نه مني اصل وجه د دوی کې چې دا څومره بیماریان هم دي الله وایي د دې بنیادي یو سبب دی هغه دا چې دوی آخرت نه مني بل کذبوا بالساعه بلکې دروغجن ګڼي دوی قیامت لره واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا او تیار کړی موږ دپاره د هغه چا چې دروغجن ګڼي قیامت اور بل کړی شوی ناشنا اور دی اذا رأتهم من مكان بعید کله چې وویني اور دوی لره د ځای وړاندې نه سمعوا لها تغيظا اوري بدو يغي لرغلم بيدل وزفيرا وهنيدل داسي زورور ورد الله چې لري نه ویني د قیامت پورز نو د ورا کلم باب ووري هغه هنیدل بوري هغه وازونه بوري واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين او کله چې غزار کړي شي دوی دا غې نه زیت تنگ ته تړلې شوي تړلی شوي به الله جهنم ته غزار کړي دعوا هنالک ثبورا نو اوازونه به کوي دوی په دغه ځای کې هلاکت ته خیرې به کوي ځان ته چې موږ مړه شوې موږ تباه شوې موږ هلاک شوې الله به ورته وایي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا اوازونه مه کوئ نن ورځ هلاکت یو ته ودعوا ثبورا کثیرا بلکې اوازونه وکئ هلاکتونو ډېرو ته دغه یو عذاب خو نه دی الله وایي نور هم را روان دي عذابونه نو یو هلاکت مه رابلئ ډېر راوبلئ قلت ووایه اذلک خیر آیا دغه غوره دی دغه حال غوره دی حال د متقیانو واوره الله وی دغه د جهنم دا حال غوره دی کنه د دوی دا ام جنت الخلد که جنت دا میشوالی التي وعد المتقون هغه چې وعده شوي ده د متقیانو سره كانت لهم جزاء ومصيرا عبادا جنت دوی لره بدلاو زید واپسی لهم فيها ما يشاءون خالدين دوی لره با پاغي کې هغه څه چې غواړي دوی همیشه به پاغي کې كان على ربك وعدا مسؤولا د دا پربستا باندې وعده غوښتلی شوي یعنی مؤمنان ملائک دا غواړي د الله نه چې الله مؤمنان جنت ته بوځه الله دې موږ ټولو ته په دې مبارکه میاشت کې دا اوچت جنتونه نصیب کړي حال د قیامت د مشرکانو به څه حال د قیامت په ورځ واوره ویوم یحشرهم او په کومه ورځ چې راجمع به کړي دوی لره وما يعبدون من دون الله
او هغه څوک چې دوی بندګي کوي سوا د الله نه. الله به دا مشرکان هم راولي او د دوی هغه معبودان به هم راولي. څه انصاف والا ذات دی. دا خبره مخامخ ختموي، داسې نه ختموي چې دوی دې نه ویني دغه او هغوی دې نه ویني دوی. نه نه، یو بل ته مخامخ کړو، وی راشئ دا خبره په خپله وینئ، حقیقت یې واورئ. زه چا سره ظلم نه کوم. چې کله مخامخ شي الله به څه وایي؟ فیقول نو اوبه وی الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، آیا تاسو گمراه کړي دي بندگان زما چې دا دي؟ ام هم ضلوا السبیل، کنه دوی گمراه شوي دي د نیغې لارې نه. دې مشرانو ته به الله وایي دا دوی چې بندګي کوله، وایي دا تاسو اړولي دي زما د بندګۍ نه، کنه دوی به خپله ګمراه وو. لکه اوس یو سړی چغې وایي یو بابا ته، یو قبر ته پروت دی، الله به دغه بابا هم قیامت پر ورځ راولي، دا قبر والا به هم راولي، یا دا پیغمبرانو ته چې را مدد شوی، یا د نورو اولیاء الله ته چې وایي دوی به راوستی شي. ښه اوس ووایي که نه تاسو دوی ته دا طریقه ښوولې وه که نه دا په خپله ګمراهان وو. جواب قالو وی باغوی سبحانک پاکی د تا لره ما کان ینبغي لنا نه د مناسب منګ لره ان نتخذ من دونك من اولیاء چې ونیسو سوا ستا نه څوک دوستان یا معبودان. یا الله وی منګه په خپله ستا په توحید باندې ځان قربانوو او یوازې ستا بندګي کوو، نو دوی ته به موږ څنګه دا لار ښوولي؟ موږ نه ده ښوولي دا لار دوی ته. د دوی د ګمراهۍ یو وجه ده ولکن متعتهم وآباءهم، مگر تا د دنیا فایدې ورکړې وي دوی ته او پلارانو د دوی ته، حتی نسو الذکر تر دې چې هیر کو دوی توحید او دین، وکانو قوما بورا او دوی قوم هلاک کیدونکي. وی الله دوی له دنیا هغه نعمتونه تا ورکړي او دوی په هغه نعمتونو کې دومره مست شو چې ستا هغه توحید او دین ته هیر شو. وکانو قوما بورا او دوی قوم هلاک کیدونکي. بورا د جمع د بایر ده، بایر یعنی هلاکت والا. فقد کذبوکم بما تقولون، نو به ویلی شي مشرکانو ته یقینا دې معبودانو خو دروغجن کړئ تاسو، بما تقولون په خبره چې تاسو یې وایي. الله اکبر، دا به څومره لوی ذلت. الله به ته هم واورې مشران دا وایي فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، نو طاقت نه لرئ تاسو د اړولو د عذاب او نه د مرستې د حاصلولو. ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، او چا چې ظلم وکړو ستاسو نه نو وبه څه کوو هغه ته عذاب لوی. الله اوس د هغه اعتراض جواب کوي. مشرکان ویلو که نه وایي دا پیغمبر ولې بازارونو کې ګرځي، ولې دی خوراک کوي. وما ارسلنا قبلك من المرسلين، او ندی لیږلي منګه مخکې ستا نه د پیغمبرانو نه، الا انهم لیأکلون الطعام، مګر یقینا هغوی به خامخا خوړو خوراک، ویمشون فی الاسواق، او ګرځېدل به په بازارونو کې. تساول په خودي سنې راغلی دلته بله دا خبره ساتي. ګورې د پیغمبرانو ګرځېدل په بازارونو کې داسې نه څنګه چې د عامو خلکو کې ابره دعوت دپاره ګرځېدو، خو د دوی د هغه اعتراض جواب وشو. وجعلنا بعضکم لبعض فتنه، او ګرځولي دي موږ بعض تاسو دپاره د بعضو امتحان. اتصبرون، آیا صبر کوئ تاسو؟ یعنې صبر وکئ. وکان ربک بصیرا، او دی رب ستا لیدونکی. د دې معنی څه ده؟ دې کې تسلیم پرته ده د دې پیغمبر دپاره چې پیغمبره زما ګوره همیشه دا طریقه را روانه ده چې موږ د خپل مخلوق نه د بعضو په ذریعه الله وایي په بعضو امتحان کوو. مؤمن د کافر دپاره، مالدار د غریب دپاره، صحتمند د بیمار دپاره، شریف د رذیل دپاره، دا ټول امتحان دی. نو الله وایي او وایي دې دپاره یې کومه چې تاسو صبر وکړئ. نه پیغمبره صبر کوه او الله دا هر څه ویني. ګوره د مکې د مشرکانو د هغه حد نه تېروتلو ته وګوره او د ظلم ته وګوره. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، او ویا کسان چې امید نه لري د ملاقات زمونږ، اخرت نه مني. څه وایي؟
لولا انزل علينا الملائكه ولن نازل وليك يجيب من باندي ملايك او نرى ربنا يا ولنين من قرب اقبل الله دي راشي كنزا كدا پیغمبر رشتيني يو الله دي راشي الله دي منك بخفله ويجدا رشتيني يا دي ملايك راشي وجه دوی د خبرو دا د دومره لوی بېادبي لقد استكبروا في انفسهم یقینا لوی کړه دوی په نفسونو خپلو کې وعتوا عتوا کبیرا او سرکشي وکړه سرکشي لویه الله وی چې ما خو هېڅکله نشي لیدی دنیا کې خو هېڅوک الله نشي لیدی په آخرت کې کافرات نشي لیدی همدا الله وی چې ملائک به ییني خو هغه به بل حال کینی بیا به هغه د غضبو د جهنم او د عذابونو ورځي يوم يرون الملائكة فكما ورجويني بدوي ملائك لا بشرى يومئذ للمجرمين نبي خشالي بدغ ورز دپاره د مجرمانو ويقولون حجرا محجورا او ویبا دا زیر بند کړی شوی دی بند یا او ویبا دا زیر بند کړی شوی یو معنی خو دلته دا شوه ملائک به دا وی چې د جنت دا زیر بند دی د مجرمانو دپاره واضحه ده دویم معنی دا ده عربو دا عادت دی چې کله به مصیبت راغی نو دوی به وي حجرا محجورا یعنې موږ بچ کوي په بچ کولو سره نو دوی به چغې وایي ملایکو ته چې موږ بچ کوي داسې سخت عذاب به وي وقدمنا الى ما عملوا من عمل او موږ به رامخکې شو هغه عمل ته چې کړی دی دوی څه عمل فجعلناه هباء منثورا نو به ګرځو هغې لره دوړه الوځولی شوي چې څه کړي هغه به الله ټول تباه و برباد کړي نه قبلېږي یو سړی مشرک دی د هغه یو عمل نه قبلېږي بنیاد نشتی ځکه خو موږ بار بار نصیحت کوو دا اوازونه زموږ بوغ شو په دې خبره باندې چې مسلمانانو د الله بندګانو عقیدې برابر کوي عقیدې چې عقیده برابر و الله به د عمل قبول کړي جز عقیده دې نشتي او که ته زر کالم د الله بندګي وکړي نه قبلېږي دلته الله وایي که نه وایي د مشرکانو دا عمل به د دوړې په شان والوځوم حال د جنتیانو أصحاب الجنة جنة ولا يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا پدغه ورځ غوره دي هغوی په اعتبار د زید اوسېدو او ډېر ښایسته دي په اعتبار د زید آرام مقیله زید آرام او زید خوب الله وایي د جنتیانو هغه ځای خو ډېر مزدار دی د اوسېدو په اعتبار هم ډېر مزدار دی د آرام او د سکون په اعتبار هم ډېر مزدار دی او الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي ويوم تشقق السماء بالغمام او په کومه ورځ چې وبچوي اسمان په وریځو سره ونزل الملائکة تنزیلا او راکوز به کړی شي ملائک په راکوزولو سره حال د قیامت چې کله راځي داسې به کېږي اسمان به وچوي په دې طریقې سره چې د هغې نه به الله وي وریځ راښکاره شي لکه یو چت چې مات شي نو اول د هغې نه ګیس راوځي که نه بیا راپرېوځي یو چت چې مات شي که نه اول ګیس تیوځي نو بیا هغه راپرېوځي نو دغه شان د اسمان دی دې نه به وریځ راښکاره شي ټوکړې ټوکړې به شي د اسمان ملایک به راکوشي الملک یومئذ الحق للرحمن باچایی به په دغه ورځ حقه د رحمان دپاره یوازې باچا به رحمان وي په دغه ورځ که یو سړی سوال وکړي چې دنیا کې خو رحمان باچا دی دنیا کې دی خو دنیا کې الله د انسانانو لم وختي طور باچایانې ورکړي دي وختي طور په آخرت کې بیا د الله داسې باچایي ده چې هغه نه ختمېدونکې ده او صرف د هغه سره ده دنیا کې چې کومه باچایي ده د الله دپاره خو باچایي ده همیشه که دنیا کې ده که آخرت کې خو صرف دنیا کې د مخلوقاتو سره معرضي باچایي نشتي وختي طور شتي مقید باچایي نشتي خو د الله هغه باچایي په آخرت کې بیا داسې ده چې څوک بل یو باچا به هم نه وي
وكان يوما على الكافرين عسيرا او بدا ورځ په کافرانو باندې ډېره سخته دومره سخته به ويوم يعض الظالم على يديه او په کومه ورځ چې چکونه به لګوي ظالم په دواړه لاسونو باندې دومره سخته به چې ظالم به یو مجرم به په ګوته چک نه لګوي په دواړو لاسونو به چک لګوي یقول وی به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا های افسوس دی چې نیولی وی ما د پیغمبر سره لاره زمونږ هم دغه دعوت دی او موږ هم ستا دپاره دقه غواړو چې د قیامت په ورځ بیا دا چغې څوک ونه وایي چې ما د پیغمبر لار نیولی وی ځکه وایي اوس د پیغمبر لار ونیسه دا واوره که نه د پیغمبر په لارې پسې و بیا ارمان کوي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا های هلاکت دی افسوس دی ما لره چې نوی نیولی ما پلانکي لره دوست د پلانکي سره مې دوستي نوی کړی نو ښه به ولي پلانکي څه چل کړی لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني یقینا واړه ولم زه د ذکر نه وروستو د هغې نه چې راغی ما ته د قرآن نه یې زه اړولی وم د پیغمبر د تابعدارۍ نه اړولی وم نو ځکه د الله بندګانو دا قصې پرېږدئ زمونږ مذهب او ستا مذهب او زمونږ مولا او ستا کتاب د پیغمبر لار مضبوطه راونیسه دا کوم خلک چې تاسو ته غلطې طریقې ښیي که نه او بد ملګري دي د پیغمبر د تابعدارۍ نه مړئ بېدینۍ ته مړئ ګناهونه درته ښیي نشې تماشې درته ښیي قیامت پر ورځ بیا ته دقه وایي چې یا الله ده سره مې ملګرتیا نه وی کړې نو ښه به وكان الشيطان للإنسان خذولا او دې شیطان انسان لره شرمونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو رپورټ او شکایت د الله په دربار کې داخلي څه دی واوره وقال الرسول او بوي رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے رب زما یقینا قوم زمانی ولو دا قرآن پرې ښودلی شوی الله اکبر دا رپورټ او کیس به داخلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله زما قوم قرآن پرې ښوده قرآن پرې ښوده څه ته وایي هجرت څه ته وایي د قرآن نه ایمان پې یو سړی نه راوړي عمل پې یو سړی نه کوي د هغې قانون نه حاکم نه جوړوي په هغې فیصلې نه کوي د هغې تلاوت نه کوي په هغې باندې بل کتاب له ترجیح ورکوي ځان پې نه پوه کوي دا ټول هجرت دی د قرآن نه که نه دا ښکلي موقع دی زموږ سره چې په دې قرآن باندې ځان پوه کړو او خوش قسمت دی عملګري چې زموږ سره د اول نه لګیا دي د اولې روجې نه او څو ورځې پاتې دي ایام معدودات د شمار یو څو ورځې نو د شمار سپارې دي دا محنت هم ټول دې دپاره دی ورب الکعبه او د روجې په خوله باندې دا درسونه دا بیانونه دې دپاره دي چې کله پیغمبر دا شکایت داخل کړي د الله په دربار کې چې زما او ستا نوم پکې رانشي دقې دپاره دا محنت روان دی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين او دغه شان ګرځولی دی موږ هر پیغمبر لره دشمن د مجرمانو نه وکفا بربک هادیا ونصیرا او کافي دی رب ستا هدایت کوونکی او مددګار وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړی دی لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ولې نه نازلېږي په ده باندې قرآن په یو ځل دا د مکې مشرکانو به اعتراض کوو چېرې په دې پیغمبر باندې قرآن په یو پیر ولې نه راتو دی دا لږ لږ ولې راوړي دا دلیل دی په دې باندې چې دی د ځان نه جوړوي لږ لږ جوړ کړي به یې راوړي موږ ته واورئ لږ لږ جوړ کړي موږ ته راوړي والعیاذ بالله الله وایي کذلک دغه شان نازل کړی دی موږ دا لږ لږ ولې نازله او حکمت واوره لنثبت به فؤادک د دې دپاره چې مضبوط کو په دې سره زړه ستا بار بار وحي راځي نو زړه ورسره مضبوطېږي
د غم په وخت کې وحي راشي د جهاد په وخت کې وحي راشي د پیغمبر زړه سره مضبوط شي کنه ورتلناه ترتیلا او لوستلی دی موږ دا قرآن په واضح لوستلو سره ولا يأتونك بمثل او نراوړي دوی ته یو اعتراض الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا مگر راوړو موږ ته جواب او ښایسته وضاحت پیغمبر هیڅ غم مه کوئ هیڅ غم دوی چې کوم اعتراضونه په تا کوي الله وایي زه به د هغې ښه ښایسته جواب کوم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم هغه کسان چې راجمع به کړی شي په مخونو خپلو باندې جهنم ته اولئک شر مکانا واضل سبیلا دغه کسان ناکاره مرتبې واله دي او ګمراه دي په اعتبار د لارې سره اوس به الله سبحانه وتعالی دنیوي یره ذکر کوي په واقعاتو سره چې وګوره ویرېږئ د دغه الله نه دا قومونه تیر شوي دي نه د منلي د الله نه د منلي د پیغمبرانو تباه شوي ولقد آتینا موسی الکتاب او یقین ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولی و موږ د هغه سره رور د هغه وزیر رور د هغه هارون علیه السلام وزیر یعنی بوج اوچتونکی د هغه ملګری فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا نو منګه لاړ شئ دواړه هغه قوم ته یا لاړ شئ دواړه قوم ته هغه کسان چې دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زمونږه فدمرناهم تدمیرا نو هلاک کړل موږ هغوی په هلاک کولو سره وقوم نوح او هلاک کړی موږ قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا الرسل هر کله چې دوی دروغجن وګڼل پیغمبران اغرقناهم غرق کړل موږ هغوی وجعلناهم للناس آیه او وګرځول موږ هغوی د خلکو دپاره نښه واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیر کړی دی موږ ظالمانو لره عذاب دردناک وعادا وثمود واصحاب الرس او هلاک کړل موږ عادیان او سمودیان او کوی والا وقرونا بین ذلک کثیرا او قومونه په منځ د دې کې ډېر عادیان سمودیان کوی والا اصحاب الرس دا قوم دی چې خپل پیغمبر کوی ته گذار کړی وژلی و الله وی ما غم تباه کړي نور قومونه الله وی په منځ کې تیر شوي وکلا ضربنا له الامثال او ټولو ته بیان کړي دي موږ عبرتناکې قصې وکلا تبرنا تتبیرا او ټول هلاک کړل موږ په هلاک کولو سره دا کل افرادیم صحیح دی یعنی داسې به وایو چې هر یو ته موږ بیان کړي دي عبرتناک واقعات یا کل په معنی د جمیعا سره هم صحیح دی یعنی ټولو ته موږ بیان کړي د عبرتناکې قصې ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء او یقینا دوی راغلي دي په کلي باندې چې باران کړی شوی و په هغوی باندې بد باران د لوط علیه السلام قوم الله وی دا مکې والا په دغه کلي باندې ډېر تلي راغلي دي صدوم کلي باندې دوی اوړېدلي افلم یکونو یرونها آیا نونینی دوی دغه کلو لره بل کانو لا یرجون نشورا بلکې دوی امید نه لري د دوباره ژوند ځکه خو عبرت نه اخلي کنه د مکې مشرکانو به پیغمبر پورې ټوغې کولې واذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا او کله چې ویني دوی تا لره نو نه نیسي دوی تا لره مګر په ټوغو سره ټوغې د پورې کې اهذا الذي بعث الله رسولا ایا دا هغه سړی دی چې رالیږلی دی الله رسول وبه خندل دا به هغه دا دی هغه پیغمبر ان کاد لیضلنا عن آلهتنا یقینا نږدې و چې دا اړولی وی موږ د معبودانو زموږ نه
لولا ان صبرنا عليها کچری صبر نه کړی منګه پاغي باندې. داسې ظالمان یره وایي ده سره چې کومې خبرې دي که نه نږدې وه چې موږ اړولی وی اخو موږ په دې بوتانو باندې مضبوط شو خیر شو. او دومره کمقلان دي چې د ده په دې خبرو کې چې دومره اثر دی چې نږدې و چې تاسو اړولی خو حق بیانوي که نه د حق به منلی ځکه الله وایي وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبیلا. او زر ده چې پوه به شي په هغه وخت چې ویني دوی عذاب چې څوک دی ډېر ګمراه په اعتبار د لارې. ارأیت من اتخذ الهه هوا ایا خبرې ته په هغه چا چې نیولی دی معبود خپل خواهش خپل لره. الله وایي چې یو سړی د خپلو خواهشاتو بندګي کوي نو ستا نصیحت به پې اثر وکړي. الهه هوا یعنی د دې خواهشاتو نه معبود جوړ کړی دی. معبود ګوره چې ته د چا عبادت کوي خو د هغه هره خبره به منې که نه دوی د دې خواهشاتو هره خبره داسې مني ته به چې دوی عبادت کوي. افانت تکون علیه وکیلا ایا بس ته په ده باندې ذمهوار ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ایا ګمان کوې ته چې یقینا ډېر د دوی اوري یا پوهېږي. پیغمبر ستا دا ګمان دی ګورېک چې دوی اوري او دوی پوهېږي نه نه انهم الا کالانعام نه دي دوی مګر په شان د څاروو دي بل هم اضل سبیلا بلکې دوی ډېر ګمراه دي په اعتبار د لارې. څاروي خو دوی نه ښه دي څاروي دوی نه ښه دوی د څاروو نه هم زیات ګمراه دي او بېلارې دي. اوس واوره د الله د معرفت او د توحید دلایل چې دا مشرکان هغه نقلي دلایل خو پرېږده ځه کوم چې پیغمبر بیانوي قرآن تلاوت خو دوی نه مني نو ظالمانو د عقلي دلایلو کې خو سوچ وکوئ که نه دا خو واضح دي دا خو تاسو وینئ. الم تر الى ربک کیف مد الظل ایا نه ګورې ته رب خپل ته چې څنګه اوږد کړی دی سورې ولو شاء لجعله ساکنا او که چېرته هغه غوښتی نو ګرځولی به یې وی چې بځې ولاړ. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا بیا ګرځولی دی موږ نور په هغې باندې دلیل. د الله دې طاقت ته وګوره څنګه یې دا سوری راښکو دی. سوری راښکول څه ته وایي د سهار د راختو نه د نور د راختو پورې سوری دغه وخته پورې سوری چا راښکو دی خو الله راښکو دی که دغه شان د نور د پرېوتو نه وروستو د شپې د راختو پورې هم سوری الله وایي که ما غوښتی نو دا سوری به ولاړ وی شپه به نه راتلی خو دا د الله طاقت. نو بیا نور هم واوره ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا راغونډو دا موږ خپل ځان ته په راغونډولو لږ لږ سره. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا او الله غزات ته چې ګرځولې د شپه جامه چې ګرځولې د شپه ستاسو دپاره جامه والنوم سباتا او خوب ارام وجعل النهار نشورا او ګرځولې د ورځ دپاره د خورېدو چې تاسو پکې خواره شئ ځان له رزقونه وګټئ. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او خاص الله غزات ته چې رالیږي هواګانې زیری ورکوونکې مخکې د رحمت د خپلنا. رحمت نه مراد باران دی. الله غزات ته چې رالیږي سیلۍ هواګانې نو دا هواګانې زیری ورکوي د رحمت د الله چې هغه باران دی. وأنزلنا من السماء ماء طهورا او نازل کړي دي موږ د اسمان نه اوبه پاکوونکي لنحيي به بلدة میتا دې دپاره چې راژوندي کړو په دې سره ښار وچ یا ځمکه وچه. ونسقيه مما خلقنا انعاما او وسکو دا یا وسکو دا مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا دا غي چانه چې پیدا کړی دی منګه
انعاما ساروي واناسيا كثيرا وانسانان ډېرو ته په هغه خلکو باندې وس کوو په ساروو باندې په ډېرو انسانانو باندې کثیرا دا ګورې صفت دا ناسیه نه دی بلکې معنی دا ده چې ډېرو ساروو انسانانو ته الله وایي موږ پرې وبس کوو ولقد صرفناه بينهم ليذكروا او یقینا اړو راړو موږ دا اوبه په منځ د دوی کې دې دپاره چې نصیحت واخلي ها کې دا ضمیر صرفنا یا خو باران ته راځي دی الله وایي دا باران موږ اړو راړو دې دپاره چې دوی عبرت واخلي دې باران کې سوچ وکړي یا معنی دا ضمیر راځي دی قرآن ته الله وایي چې دا قرآن موږ په مختلفو طریقو سره بیانو چې دوی ته نصیحت واخلي خو کله اخلي فابى اکثر الناس الا کفورا نو پریدي ډېر د خلکو نه هر شی مګر نه پریدي ناشکري نه پریدي الله تسلي ورکوي خپل پیغمبر ته چې پیغمبره ما داسې کولی شو چې هر کلي ته مې جدا پیغمبر لېږلی وی خو تاله مې عزت درکو نو ته مې دې ټولو انسانانو او پیریانو ته راولېږلې نو اوس چې دومره لوی عزت ما در کړی دی نو ته به صبر کې ته به محنت هم ډېر کې ته به کوشش هم ډېر کې ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا او که چېرته غوښتې موږ خامخا موږ به رالیږلی وی په هر کلي کې یره ورکوونکې فلا تطع الكافرين بس خبره مه منه د کافرانو وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد کوه د دوی سره په دې قرآن په جهاد لوی سره جهاد کوه مقابله کوه محنت کوه د الله د قدرت دلایلو ته بیا خبره واپس شوه وهو الذي مرج البحرين او خاص الله هغه ذات دی چې شریک یې روانې کړي دي اوبه د دوو دریابونو یا او خاص الله هغه ذات دی چې شریک یې روان کړي دي دوه دریابونه هذا عذب فرات دا یو خوږ دی ډېر خوږ دی وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی تریو دی یا هذا عذب فرات دا یو خوږ دی ماتونکی د تندې دی وهذا ملح اجاج او دا بل مالګین دی مری کینختونکی دی وجعل بینهما برزخا او ګرځولی ده په منځ د دواړو کې پرده وحجرا محجورا او بن مضبوط دواړه دریابونه یو ځای روان دي د دې اوبه خوږې دي تروې دي ادې هغه باندې تنده ماتېږي په دې نه ماتېږي الله وي په منځ کې مې یو مضبوط بن او پرده ده چې دا یو بل ته نه راوړي دا د الله نه علاوه بل څوک کولی شي وهو الذي خلق من الماء بشرا او خاص الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی د اوبو نه انسان د نطفې نه د منۍ د قطرې نه فجعله نسبا وصهرا نو ګرځولی دی دغه انسان نسب والا او سخرګنۍ والا بچی پیدا شو سخرګنۍ پیدا شوه د یو منۍ د قطرې نه خبره کم ځي ته ورسېده د الله طاقت دی ګن ځکه وی وکان ربک قدیرا او دی رب ستا پوره قدرت لرونکی ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دوی سوا د الله نه یعنی دومره د عقلي دلایلو ته وګوره الله څومره قادر دی څومره طاقتور دی حال د دې مشرکانو ته وګوره او دې ظالمانو الله دوی بندگی کوي سوا د الله نه ما لا ينفعهم ولا يضرهم دا هغه چا چې فایده نشي ورکولی او نه ضرر ورکولی شي دوی ته وكان الكافر على ربه ظهيرا او دې کافر خپل رب ته شا ګرځونکی یو معنی دا ده چې کافر خپل رب ته شا ګرځولی ده نه مني ولا خبره دویم معنی دا ده چې کافر د شیطان سره ولاړ دی د الله په مقابله کې د شیطان مرسته کړې ده د دویم معنی شوه درېیمه معنی دا ده
چې کافر په الله باندې ذلیله دی، الله ته ذلیله شوی دی، ځکه چې الله بندګي نه ده کړې، نو چې الله بندګي نه کوي نو الله هم ذلیله کړی دی. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، او نه لېږلی موږ ته مګر زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. قل ما أسألكم عليه من أجر، ووایه نه غواړم تاسو نه په دې قرآن باندې څه مزدوري، إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، مگر هغه څوک چې غواړي چې ورسي خپل رب ته لاره. الله اکبر. دا غواړم اجر او مزدوري تاسو نه غواړم، خو دا د نه غواړم چې څوک په تاسو کې داسې پیدا شي چې الله ته لاره ونیسي. وتوکل علی الحي الذي لا يموت، او ځان وسپاره په هغه ژوندي ذات باندې چې نه مري. وسبح بحمد، او پاکي بیانوه سره د حمدونو د هغه. وکفى به بذنوب عباده خبیرا، او کافي دی الله په ګناهونو د بندګانو خپلو پوره خبردار. الله زه پوره پوهیم د خپلو بندګانو په حالاتو د هغوی په ګناهونو. الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات دی چې پیدا کړي د اسمانونه او ځمکه. وما بينهما في 6 أيام، او هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي په اندازه د شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا برابر شوی دی په عرش باندې. اوس الله ناشنا خبره کوي، ډېره ناشنا او ډېره خوږه. الرحمن، بېحد مهربان دی. فاسأل به خبیرا، نو تپوس کوه د هغه په باره کې د پوهه لرونکي نه. الله ویې تپوس وکړي چې جبریل علیه السلام نه تپوس کوی د الله څوک دی، هغه به دې پوه کړي. یعنې الله ته جبریل علیه السلام الله ته ډېر نږدې دی، نو الله وی د جبریل نه تپوس کوه. فاسأل به خبیره، تپوس وکړه د دې الله د هغه خبر لرونکي نه چې هغه جبریل دی، هغه به راته عظمت بیان کړي. یا مفسرین وایي چې دا خبره عامه ده چې تپوس وکړه د هر هغه عالم نه چې الله پیژني، نو پوه به دې کړي چې الله څوک دی. هر مسلمان ته، هر انسان ته دا دعوت دی. ته اوس قرآن تلاوت کوې که نه، او د الله عظمت اورې، الله دې چې تا ته جدا ووایي، وی که نور زما باره کې اورېده غواړي او ځان پوه کول غواړي، نو د یو عالم خواله ورشي چې الله پیژني، هغه به دې پوه کړي. وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، او کله چې وویلی شي دوی ته سجده وکړئ رحمان ذات ته. د رحمان نوم نه به هغوی انکار کوو، مخکې موږ سره خبره تېره شوې ده. او دا به وي موږ رحمان هغه یو رحمان پیژنو، رحمان الیمامه. مسیلمه کذاب د نبوت دعوه یې چې کړې، وایي موږ خو هغه پیژنو، دا رحمان موږ نه پیژنو. او کله چې وویلی شي دوی ته چې رحمان ته سجده وکړئ، قالو وایي دوی وما الرحمن، او څوک دی رحمان. انسجد لما تأمرنا، آیا سجده وکړو موږ هغه چا ته چې حکم راکوې ته موږ ته. وزادهم نفورا، او زیاته کی دا خبره دوی لره نفرت. ته چې موږ ته وی رحمان ته سجده وکړو، رحمان ته به کوو، الله ته وکړو الله ته به کوو. الله وی ښه نفرت شروع کړي. حالانکې دا کوم اقلام په دې نه دي پوهه چې دا رحمان خو هم د دغه الله نوم دی، دا څه بل معبود خو نه دی. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، برکتونو والا دی هغه ذات چې ګرځولی دي په اسمان کې برجونه، منزلونه د ستورو، ځایونه د ستورو. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، او ګرځولی دی په هغې کې نور بلیدونکي او سپومۍ رڼا کوونکي. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، او خاص الله هغه ذات دی چې ګرځولی د شپه او ورځ کې خلفه، یو بل پسې راځي. الله وی په دې کې ډېر لوی عبرت دی، خو د چا دپاره؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا،
د پاره د هغه چا چې اراده لري چې نصیحت واخلي یا اراده لري د شکر کولو. دوه قسمه خلک دې پیدې اخیستی شي، شپه ورځ چې بدلیږي را بدلیږي. نصیحت به ترې واخلي، د الله توحید به ومني او دغه شان شکر به ادا کړي. وعباد الرحمن او بندگان د رحمان. الله اکبر. د کافرانو تذکره وشو، اوس راشه واوره د رحمان خاص بندگان. ډېر ناشنا صفات دي په دوی کې. الحمدلله زما په دې باندې تفصیلي بیانونه دي د رحمان د خاص بندگانو صفات او خویونه. دلته موږ تفصیل نشو کولی، خو دې نه معلومه که چې دا خاص بندگان دي چې کله الله وي وعباد الرحمن. صفت اولنې په هغو کې ډېره عاجزي ده. الذین یمشون علی الارض هونا، هغه کسان دي چې ګرځي په ځمکه باندې په نرمۍ سره. دویم د جاهل سره ځان نه جاهل کوي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، او هر کله چې خبرې کوي د دوی سره جاهلان نو وایي دوی ورته د سلامتیا خبره. دې مطلب دا نه چې سلام پې اچوي، مطلب دا دی د جاهل سره هغه لار لټوي او هغه خبره کوي چې په هغې کې سلامتیا وي. د جاهل سره ماریزې کول، د جاهل سره خبرې کول دا د کم عقل انسان کار دی. دا خو د انسانانو سره دا خوی دی. د الله سره معامله وګوره. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، او دا کسان دي چې شپه تیروي د پاره د رب خپل سجده کوونکي او ولاړ په تهجدو کې تیروي. ولي یریږي د عذاب نه، نو ځکه دا وایي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، او دا کسان دي چې وایي رب زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم. ان عذابها کان غراما، یقینا عذاب د دغې جهنم تاوان دی. انها ساءت مستقرا ومقاما، یقینا دا بد ځای د ارام او بد ځای د اوسېدو دی. الله دې ته په دې مبارکه میاشت کې موږ ټول ازاد کړي. حال دا غوی واوره. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، او دا کسان دي چې کله خرچ کوي، او دا کسان دي چې کله خرچ کوي مالونه د حد نه زیاتې نه کوي. ولم یقتروا، او نه کمې کوي. سورة بني اسرائیل کې دا خبره تیره شوې وه. وکان بین ذلک قواما، او په منځ د دې کې برابر. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر، او دا خلق دي چې نه رابلي د الله سره بل معبود. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، او نه وجني نفس هغه چې حرام کړی دی الله وجل داغه الا بالحق، مگر په حق سره. ولا يزنون، او زنا نه کوي. ومن يفعل ذلك، او هغه څوک چې وکړي دا کار یلقا ثاما، میلاو بشي د سزا د ګناه سره. دا واضحه معنی ده. اثامه معنی څه ده؟ چې څوک دا کارونه وکړي دا ګناهونه، نو د دې ګناه د سزا سره به میلاو شي یا کندې د جهنم سره به میلاو شي. یضاعف له العذاب یوم القیامه، دوچنده به کړی شي هغه لره عذاب په ورځ د قیامت. ويخلد فيه مهانا، او همیشه به یې په هغې کې ذلیله کړی شوي بشي. الا من تاب وآمن، مگر هغه څوک چې توبه وایسته او ایمان یې راوړو. وعمل عملا صالحا، او عمل یې وکړو عمل نیک. د رب العالمین خو سمه مهرباني ده، دا نه چې صرف بخي. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، نو دا کسان
بدلی اللہ بدیانی د دوی په نیکیانو سره وکان الله غفورا رحیما او دی اللہ بخونکے مهربانا ومن تاب وعمل صالحا او چاچی توبه وستا وعمل وکنیک فإنه يتوب إلى الله متابا نو یقینا دی توبه وباسی اللہ تب توبه وستلو سرا یعنی ادنا توبه شهید اللہ قبلی والذین لا یشهدون الزور او اغا کسان دی چی نازریگی دروغو تا و اذا مروا باللغو مروا کراما او کل چی ورتیریگی پنارواکار ورتیریگی زان ساتن کی دا عباد الرحمن بل صفت تے یو دا چی دا دروغو مجلسونو کی نکینی دا دروغو گوانی نکی او کله چې تیریږي په ناروا مجلس او ناروا کار باندې ځان تی ساتي د مشرکینو په اخترونو کې نه حاضریږي ټنګ ټکور په مجلسونو کې نه کینی د غیبت او د ګناهونو د هر قسم مجلس نه ځان لري ساتي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم او هغه کسان دي چې کله نصیحت وکړي شي دوی ته په آیتونو د رب د دوی چې کله ورته څوک نصیحت وکړي او د الله آیتونه ورته آیات کړي قرآن یو آیت ورته ووایي واوره لم يخروا عليها صما وعميانا نه پریوزي په هغې باندې کاڼه وړانده نه وي بلکې د الله دا خبره واوري ځان پې پوه کړي او عمل پې کوي والذین یقولون ربنا هب لنا او دا خلک دي چې وایي ربه زمونږ راوبخه موږ ته من ازواجنا وذرياتنا د بیبیانو زمنګنا او د بچو زمنګنا قرة اعین یخواله د سترګو یعنی زمنګ بیبیانی دینداره که الله وي او زمنګ بچی دینداره که چې کله دی بچی دینداره او ښځه دې نیکعمله وه نو سترګې به دې یخیږي چې کله هغوی وینې هر وخت به خوشحالیږي وجعلنا للمتقین اماما وګرځوه موږ متقیانو لره امامان زموږ نه مشران جوړ که په دین کې یا الله څومره ښایسته دعاګانې وي دا انجام واوره اوس په آخري ایتونو کې د دوی دا څومره اوچت خلک دي انجام یې ډېر اوچت دی الله خو ډېر غیرتي ذات دی که نه دوی د الله دپاره غیرت وکړو دومره ښه صفات یې په ځان کې راوستو الله غیرتي ذات دی ګوره څه وله ورکوي اولئک یجزون الغرفة بما صبروا دا کسان بدله به ورکړی شي دوی ته دا کسان بدله کې به ورکړی شي دوی ته بنګلې بما صبروا په سبب د هغې چې دوی صبر کړی دی ښایسته ښایسته بنګلې به الله په جنتونو کې ورکړي بما صبروا صبر یې کړی دا کم کارونه او کم صفات چې الله ذکر کړو که نه دا په ځان کې خو داسې راوسته اسان کار نه دی صبر غواړي که نه اولئک یجزون الغرفه دا کسان بدله به ورکړی شي دوی ته بنګلې یجزون الغرفه بما صبروا په سبب د هغې چې دوی صبر کړی دی ویلقون فیها تحیة وسلاما او ورکړی کېږي به دوی ته په جنت کې ډالۍ د سلام یا د مبارکۍ او د سلامتیا خبرې دا بله ډالۍ دی چې الله به ورکوي په جنت کې ویلقون فیها تحیة وسلام ورکړی کېږي به دوی ته په جنت کې یو ډالۍ ډالۍ د څه د تحیه مبارکي و سلاما سلامتیا خبرې او سلامونه د الله له طرف نه سلام د ملایکو طرف نه سلام په یو بل سلام خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې حسنت مستقرا ومقاما ښایسته دي دا بنګلې ځای د ارام او ځای د اوسېدو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وایا سباک کوي ستاسو په عذاب باندې رب زما که چېرته نه وی عبادتونه ستاسو الله لره که ستاسو د عبادتونه نه وی نو دا عذاب چې منع شوی د خو هم د دې عبادتونو د لاسه منع یې که نه مطلب دی چې الله په دې انسانانو باندې څه کوي
هیڅ باک نه لري، هیڅ ضرورت یې ورته نشته. خو که له دغه مخکیني مؤمنانو دا جړاګانې نه وې، دا عبادتونه نه وې، دا اوچت اوچت صفات نه وې، د دغو د لاسه خو الله سبحانه وتعالی د رحمتونه راوړي، دغې د لاسه خو الله دا بعض عذابونه بندوي چې د الله بندګیانې روانې دي. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، نو یقینا تکذیب وکړو تاسو، نو زر دی چې عذاب به لازم شي په تاسو باندې. کم خلک چې منکر دي د قرآن نه یا منکر دي د پیغمبر نه، په دوی باندې الله عذاب لازم دی. په دې سره دا صورت اختتام ته ورسېدو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله سبا به د سورة الشعراء نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې زمونږ بخانه وکړي. الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي. زمونږ مشران کشران، زمونږ مؤمنان هر ځای کې چې دي او کوم چې مړه دي کوم چې ژوندي دي، الله دې ټول د جهنم د اور نه آزاد کړي. او کوم مسلمانان چې بیماران دي رب العالمین دې روغ صحت ورکړي، خصوصا هغه بیماران چې په دې نوي بیمارۍ کې اخته شوي دي، الله دې هغه ټولو مسلمانانو له روغ صحت ورکړي. او کوم چې بچ شوي دي الله دې ته هغوی بچ ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.